د حجره ټي وي ته د انس طارق رپورټ دی. په کورمه کې یو غمجنه پیښه کې ډیپټي کمشنر جاوید الله مسعود او د هغه ګارډ زخمی شوي دي. دا پیښه د هفتې په ورځ بګن سره نږدې منځته راغلې ده. دا پیښه هغه وخت وشوه چې کله د امن معاهدې نه بعد پړاچینار ته د سامان کانوایي روانې ده. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو مشیر برسټر سیف د امن معاهدې او د کنوای د ټول پروسس په خپله لیډ کولو. د کنوای تیاری الته شروع شو چې کله قامي سیاسي مشرانو او د امن کمیټیو دغه ګارنټي ورکړه چې په کورمه کې به د امن دپاره کار کوي. ډیپټي کمشنر د حملې نه بعد اسپتال ته وړل شوی او د ډاکټرانو مطابق د هغه صحت اوس مستحکم دی. گورنر فیصل کریم کونډي د حالاتو ټوله ذمہواري په صوبایي حکومت اچولې ده. تیر شوي هفتې په کورمه کې د دواړو فریقو ترمنځ مذاکرات شوي او د امن معاهدې مطابق دواړو فریقو 14 نکاته منلي وو. د جرګې یو ممبر ملک ثواب مطابق دواړو فریقونه 45 کسانو دسخطونه کړي وو. ملک ثواب دا ویلي وو چې روډ به کولاویږي او ته چا هم امن معاهدې ته تاوان رسولو هغه به حکومت ته حواله کوي. په معاهده کې دا هم ویلي شوي وو چې څومره هم نقصانات شوي دي د هغو ازاله به کوي او دواړه فریقه به خپلې درنې اسلحې حکومت ته حواله کوي. برسټر سیف هم د دې تایید کړی و چې دواړه فریقه به خپلې درنې اسلحې حکومت ته حواله کوي او دا ویلي وو چې دواړو فریقو په معاهدې دسخطونه کړي دي. دا حجره ټي وي ته د انس طارق رپورټ و.